مخته یو لویه چڼایي وله چې پر دې باندې موټران سم نه څخته ټوله داسې په لین کې ولاړ وله. زموږ د ملګري ابوبکر بایک هم ګرم سوی وله. نو دلته موږ ودرېدل. د روډ وغاړې ته مې د لوګر یو ماشوم ویل دی چې د پلاستیک څخه جوړ سوي شان یې خرڅول. چیش؟ خبر نه پوهېږم. پښتون یې؟ کوم ځای یې؟ افغانستان. ها؟ افغانستان یې؟ دلې اوس یې؟ دلته نه اوسم، دا ښیمه. دا یې ځای؟ دا ځای باد ایسېږي، زه ته نه یم. شاید ځای دې بد ایسېږي. افغانستان کوم ځای؟ لوګر. لوګر یې؟ دلې دلته چیرې اوسې دغه؟ چغلۍ کې 2 میاشتې هم دلته پاتې کېږو. برته ځئ؟ او وای ای په څو خرڅوې؟ په 50. 500 روپۍ باندې؟ ته ولې یو به اوس درڅه واخلو. لوګر دې یادېږي؟ مولانا ماما کشکې ماړی. ها؟ کشکې ماړی هلته. کشکې ماړی بیا چېرته؟ ولې هلته ښه ځای ده که نه. نو څه وخت ځئ واخله دا سر پرې ونیسه. څه وخت ځئ نو؟ 2 میاشتې بعد به ځو که نه. ستا نوم دا 1 میاشت بعد یا 4 ورځې بعد ټیم به راکړي نه لا به ځو. دا ځوان چې دی د لوګر دی، ستا نوم چېرته دی؟ جلال. ستی په لوګر کې ښایسته ځایونه شته؟ هو دومره ښایسته دي. کوم ځایونه دي؟ کوم ځایونه دي؟ افغانستان کې دومره ماته نه ده معلوم. دلته تی تنګه یې؟ دلته تی تنګه یې؟ دوی؟ هو. ولې نه؟ څه درته وایي؟ خنزاوي چې سړی په لار روان دی امر استی پې نه جاو. څه وایه؟ دا پولیسان درته وایي که هر څوک؟ پولیسان درته وایي که هر څوک درته وایي؟ هر یو چې دی روان یم زما په لار یم دی روان یم زما په لار یم ده. څه وایه؟ زور دنده یې تا لاره نه ده. پلار دې کار کوي؟ هغه چیش کوي؟ هغه پلار ستا پلار چیش کوي؟ هغه قالینې خرڅوي. ښه نو لوګر له چې درسم بیا مې خدمت کوې؟ مېلمستیا مې کوې؟ څه وخت ځې؟ یو 2 میاشتې بعد. ښه دی وایي 2 میاشتې بعد موږ لوګر ته ځو. وایي دا ځای خوند نه راکوي، وایي دلته مې تنګوي. نو مال یې بس بیا زه خپله لوګر له ځم. ارشد صحیح دي اوس ولاړم. څه ستی لوګر کې کلي نوم چیش دی؟ چرسیه د کلي نوم یې دی. ما دی به هلته زه چکر در ووهم. دا د لوګر ماشوم دلته د شان یې خرڅول. ارشد هغه دی ولاړ دی موږ سم مخ ته ولاړ دی. نو اوس زه هلته ورځم. داسې دی باډیا مریخ دا د هغه ځای دی، ښار یې دی دا د مریخ.